داروخان دا دی غنم کړي غنم می کې پاشلې دي یا سره ده خلک څه پوښتنه کوي ګیره کم دی انټه کم دی سرنګسر کم دی نمای دا صدر علیس دی یار یو دی دی لکه بل دی دی هغه موټر نه دی تیار کیو تیار یې خوري دا داروخان دی داروخان سیاکیز کړو هغه د وزیرستاني له وجې بچاولو وروره موټر ولو په 15000 روپیا موټر به درښکاره کوم راسه دا موټر شایستوالی دا ګوره خالی شایسته کړی دی یو دا بمپر یې رنګ کړی دی ټیک سولو یو دا بمپر رنګ دی بل ایسه هغه کمپاوند ورته وایي که څه بلا دی هغه یې ورکړی دی او یو یې دا بمپر ور اچولی دی آینداري دا دغه سیډو آینداري راچو دا د دې د کلیوالو راچولي دي پوره 15000 روپۍ باندې یو بمپر خالي په 12000 روپۍ باندې پړاو شوی دی رنګ یې بمپر د خالي په 9000 روپۍ ورکړی دی ولې دا چا مې ولې را سره وکړي چا کړی ستی کلیواله چا ویل چې تی ورول نو ستا انډیوال دی ما چیرې و انډیوال هغه ته ویلې 15000 روپۍ دی هغه ورته ویلې ده ورته ویلې 80 نه 80000 ځین واخله تا ولې ورته ویلې 8000 ځین واخله نو تا ته سرویس والا نه ومنم تا پر هغه دوکان والا ویډیو نه وکړې نو هغه باندې ما کړی اخیستې شناختي وه زموږ د کلي والا یا موږ غږ نه دی درته کړی تا ته هر سړی معلوم دی ګوته په ګوته معلوم دی ای تا ما زموږ په دغه کې وروسي چې مال فضل سوی د سوا اخیستې تا 15000 روپۍ مال 8000 روپۍ د بلا اوس ناجایز کړی ده که نه ده کړی ناجایز نه ده کړی کسور د چا راملا ده ناجایز ده راملا ده ولې راملا تا ته ویلې ول عیني له وروله عیني دا دې درته چک کړ دغه موټر یې خالي دی شو یې په 15000 روپۍ برابره کړی اوس غټ کیسونه پاته دي دی وایي یا د راملا کسور دی راملا وایي یا د کسور دی راملا ته کله کې ګایوالی ولا څه شي په دا موټر کې زه په دا مندلس دوکه خو مې وکاشه د دوکې څه معنا ده چې دوکې څه معنا دوکې معنا څه شته د نعمت پښتون د پښتون ته ولې د خلک په خلک ته ته ولې سړی نه معلوم ته د ډینټ والا نه معلوم ما پر دې باور وکړه پر موږ باور وسامه کو ولې موږ باور باندې وسامه کو د مش څغله ولې بس دا دی وای بس نو من دستا خپل دي شه رام دادی دای کرونا ورته لګولې ده تر کې یو کې کرونا لګولې ده راملا دادی لګیا دی وس راملا سره اے تا چکچر بند کړ اے دا موټر والا د چا شناخته و دا موټر سره جوړ کی دا د دارخان شناخته یا وسوه راملا دا بړوګي موږ نه کوو جوړ کی دارخان ها ولا زه چلاو دا څه دوه وادر رواني و دا چکچر سره پټ نه کې اے چې شروعه کله چې دا کله چې ها وس یا چې خپل دې سر یا نه د قسم کړای چې څنګه وګڼل راځي هغه چې پنجاب لکللی دي هغه چې وای پنجاب لکللی دي ودرې راملا ورشه الک ساده دی سیدا کا هغه موټر نه دی تیار کیو تیار یې خوري دا کاکا د خدای تیار ده ارمان شته یې کولای په دغه باندې راملا د سر کمیټه مچر شروع کړی ده به تیز نه دی بیا وای ها ته د ما سره ولې نه ځې سبا د ګوبر ویډیو لا جوړه کړه چې مداران نه درځلې نه دي په موټر کې خو دې دوکه راکړه اوس د ده سره عید ولې ولګوئ دیکھا عید یې چیز لپاره ولګوئ اله لاړې واده تاروخه اوسه
ای داروخان دا دی غنم کړي غنم مې کې پاشلې دي یا سره ده هغه مې کې پاشلې ده کاغه پاش یا هغه سبا به راخوا کې پاشل سوی ده سوی ده ښه زیره بیا باید کې پاشي بس سبا داروخان دا دی غټ زمیندار دی ځکه لو کوي Hai ولې پڅاو داروخان مو غټ استاد دا باندې څه کېږي چوک راکاش که بیا بندېږي ساټېږي سره کیسه پای ګیر یې کمه دی دغه دی خدای ګیر دی ای ریس آیا ښې خلک څه پوښتنې کوي ګیر یې کمه دی انټه یې کمه دی سرنګسر یې کمه دی ګیر هغه کې بند کړ بند کړ ای ریس څه به کړی دی نه دی بیخي ریس نه دی نټ دې بېچلی دی د ده پیسې نه دی پر کړې د حاجي پیسې خدای کې دغه دی دی اوس بټه بند کړ یې بند کړ ولې بیا دا خواس یو واره بند کړ ریس یې زیات دی کړک کراري دغه وکړي یا الله دا اوس څو وطن دی ګرده څو زیره کې پاشه تقریبا 10 کیلو دغسې غواړي دا بیا څو وکړي 10 کیلو دا نو بیا چې آباده شي بیا دغه ښه ټیټ د زیره بیا کوي ښه دا اوس دی دلې زیره کړي زیره نو دا بیکتیانو په دا شانو بسکټ په دا شانو استعمالوي څنګه پانډیا وکړي اچھا دا ټریکټر سمانه ده ټریکټر سمانه ده او وای یای معنا یو وای اوس خو نعمت دویم نعمت پښتون خو نو اوس دی ټریکټر معنا راوړ دارخان پښتون دی نعمت پښتون و دی یا داروخان پښتون یا زه پښتون منم پښتاني ویل نه زه نه منم په چې ور وخت هغه پښتون دی یا معنا او ټریکټر معنا دی معنا نه دی تعلیم کړی تعلیم خایتا کړی دی ګټو مت نو خو نعمت پښتون زره کښینی نو ویډیو ګورې ته کله کښینسن ولې ارته سیور څه مای معنا غا معنا رام لا زموږ ټریکټر ویلانوم دا دی چونونه کړیو څه په 4000 پیره سمې سوای مر وخت سم شو وس از مړ یو ما شه چونه نه مې زه امبار ډیر کار دی کړو ځه شیشه دا کار دا ډیر کار دی هغه نه مې دا صدر علیس دی یار یو دی دی لکه و بل دی دی لکه و معنا دا یا نو یو خو دغه کې بل خو کښی نه دا نعمت پښتون بچا ماغیم کې و سای زایستا مړ دا ډیر کټ کړ کړی دی دا په ډیر بد لوډ راوړي مړ نو وي واخ کار چې ولې خلک ته پلاس کې موټر په اصلاح سبکو موټر په اصلاح دای پوسو چالي یا بزله تولې ما کې راولي نو خسته تا ول پیسې زیات استې د کلی والا خستان دیوال استاد انډیوال ورارین دینو ما د انډیوال خبر ارده ارڅ دی یاري وو دغه چې دغه پر خپل ځای ده تا د ګر څه فزله چا ول استدار خان د پلاس ورک یا ما ته نه دي خلاص فالګانی کله شناخته دي یا بابا یو راځي پر فزله امين لس سره وغوي یا دا جمعه په ورځ بیا دعوت کې بیا ان شاء الله سم مجلس معلومه ما دوی د لرازو دستی یو شی راوړو برته راځه ته کېلې راوړو راځه د اتوار په ورځ د راملا د ورور واده دی د راملا ورور شمه داروخان سو پر اسلینګ کې سه اراو کی تا پر اسلینګ کې سره کې سم اراو کی څه ای دغه ریسلینګ نه دی غیږه د لالات خو ریسلینګ و دغه د نظر پیژنې غیږه چشته وای ریسلینګ چشته وای غیږه د پخواسه غیږه کیږي او ریسلینګ سره کې سم ریسلینګ هغه د پینټونه چې سره غورځي غیږه بیا سره کې سم غیږه یو بل په لور شي سره گزارې کی شه دا ته غیږه ای په جیب کې د چش پټ کو نسوارو اته هکته ول ما
عزت ترې واپس کی کړی دی ساده لاس موږ یو شی نه څه کوي نسوار خو هر یو کوي نو نسوار یو کوي نو خو تر ما دلته په د ملک څو مشران دي هغه بیا ماته ویني هغه وایي دا څه بړ وایي ستا ویډیو یو نه ویني لاله هو یو یې نه ویني موږ د تشاس ټیپ راپرې وي کله به در پورې وزو د زه موټر ډېر ښایسته نه دي جوړ کړی کومه دی ښایسته دی ونه ښایسته اینم د چا دی کم نوم آیا هو دا خو نو زما لکي نوم دی اس ایچ ای اف کیو ای ټي ملک شفقت ملک نسته خالي شفقت نو ته خو ما سکول نه دی ویلی درته د انګلیش وای نه سکول خو مې ویلی دا تر خو نه ستا نوم مې نه پر وکښي یار یا بیا پرکاش وروره ولې پرکاش ښه سړی د الله او د الله نوم مې دا دی کښلی دی بیا ان شاء الله نه گزارې ښه اوس زه واره میچ ده د هغه بعده بیا بل ځای ځو داروخان میچ هم شو کړی میچ کوئ څه میچ یا ولې زه په دغه یم چیش هغه چیش ته وایي اوټ بال هغه د چیش به یې ګاډي په ګیر کې د تیر پر وایي کومه ده سپګیر زه به امپایر سم اوس سماغلو هره دي خو نور چمونه کې کول اوس زه میچ